كدرمان دستان استری مشیزه خورتیم هر کرم کوام چه د دیجیتال چین پروگرام گوری. پناردی کی د تیروتو کرونو په باهر کی د ساینس او تکنیک او د تولیدي چارو د اصلاحاتو نوې څاپې پورته شوي چې په دې جمله کې د نوې انرژي موټرونو تولیدي چارې هم د چټک پرمختګ په حال کې دي او په ټوله نړۍ کې د موټرونو د تولیدي چارو د پرمختګ نوې لوري یې روښانه کړی چې دا به نه یوازې د بېلابېلو هېوادونو د اقتصاد خوځنده ځواک وګرځي بلکې د اقلیمي بدلون د مخنیوي او د نړیوال چاپیریال د ښه والي لپاره به هم ګټورې وي. چین په 2022 کال کې د نوې انرژي موټرونو د اصلاحاتو په برخه کې د لیدوال بریالیتوب ترلاسه کړی او پر مټ یې په نړۍ کې د موټرونو دوهم لوی صادراتي هېواد ګرځېدلی دی. نو زه به په نننۍ پروګرام کې د تولید د ګڼو شمېره له مخې تاسو ته په چین کې د نوې انرژي موټرونو د تولیدي چارو د پرمختګ حالات در وپېژنم. اوسنۍ شمېرې ښیي چې په اروپا کې د نوې انرژي په هر 10 موټرونو کې یو یې په چین کې تولید شوی دی. د 2022 کال په 11 میاشتو کې له چین څخه د نوې انرژي موټرونو د صادراتو اندازه 590 ارادو ته رسیدلې چې دغه شمېره د 2021 کال د همدې مودې په پرتله یو چند زیاتوالی ښیي. او د دې ترڅنګ د همدې کال په 11 میاشتو کې له چین څخه د موټرونو د صادراتو عمومي شمېر 2 میلیونه او 980 ته او ارزښت یې 330 میلیارد او 980 میلیونو یونو ته رسیدلی دی چې دغه رقم د 2021 کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 80 زیاتوالی ښیي. د چین د موټرونو عمومي صادراتي حالات د چټک زیاتېدو په حال کې دي. د چین د موټرونو صنعتي ټولنې تازه راپور ښیي چې دغه هېواد به په 2023 کال په مداومه توګه چیني مشتریانو ته د نوې انرژي موټرونو د اخیستلو مالیات لغوه کړي او دا چاره به په دغه هېواد کې د اړوندو تصادیو او شرکتونو باور نور هم ټینګ کړي او د اړوندو چارو پرمختګ به یې وهڅوي. د اټکل له مخې په 2023 کال کې به په چین کې د نوې انرژي موټرونو د خرڅلاو اندازه 9 میلیونو ته ورسیږي چې دغه شمېر به په نړۍ کې مخکښ مقام ونیسي. برېښنایي کېدل، زیرک کېدل او نړیوال کېدل په راتلونکي کې د موټرونو د بازاري پرمختګ لوری بلل کېږي. چین د نوې انرژي موټرونو د پرمختګ پر مټ د ستراتیژیو د طرحه کولو، د علمي او تخنیکي څېړنو د پیاوړتیا او د امتیازونو د ورکولو له لارې په زرغونتیا او د ټیټ کاربن په ایستلو د موټرونو تولیدي چارې پیاوړې کوي. د نوې انرژي موټرونو تولید د چین د زیرکو تولیدي چارو یوه نمونه ګرځېدلې ده. قدرمنو دوستانو، د دیجیتال چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. له پاملرنې مو مننه. خدای پامان.